بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. دلته تقریبا 21 خوبونه دي ما سره چې دا رالیږل شوي دي واتساپ نمبر باندې. نو دا تعبیروو انشاءالله خره پورې موږ سره واوسېږئ. خوبونه جالب خوبونه پکې دي. وایي تربور مې زما مشر ورور په تفنګچه ولي او ورور مې مړ شي. زه وایم ورشم دا تفنګچه ترې واخلم، بیا نه ورځم. وایم ما به هم ولي. نو په خوب کې قتل کول دې باره کې یو ویډیو هم شته چې کله انسان خوب وګوري چې یو کس څوک قتل کوي، نو معنا دا ده چې د هغه لخوا یو ظلم په هغه باندې کېږي، یو ګناه واقع کېږي، یو ګناه کې واقع کېږي، یو ظلم کې واقع کېږي. هغه کس ته دی یو ظلم واقع کېږي د نه دغه کس په حصه کې. نو تا چې دا کله خوب ولیده، نو کوشش وکړه د دوی په منځ کې د اصلاح، یعنې خبره باید دې حال ته پرېنږدي. کوشش وکړي چې د دوی په منځ کې اصلاح وکړي. او دا خوب ته ولې ګورئ؟ ځکه ستا کې یو صفت به وي د اصلاح کولو، د اخلاقو او د تشویق و ترغیب، چې د دوه کسانو په منځ کې سوله راځي. نو ځکه الله تعالی په تا باندې دا خوب کتلی، دا مشکل پیدا نشي ستاسو په کورنۍ کې. والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وی والد مې شهید شوی، 14 کاله مخکې قبر یې وسپړم. ټول هډوکي وي، د مخ کاسه وي او خولۍ یې پر سر وي او د انیاب غاښ ترمنځ یې تازه وینې وي. قبر سپړول خو په خوب کې دا ښه کار نه ده. ښه کار نه ده په قبر سپړول په خوب کې. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو پلار دی، څه خبرې وي، څه شیان و، څه رازونه و، ته وایې چې بیا غاښ کې انیاب غاښونو کې دلته وینه هم لیدل شوې. د وینه په مال باندې تعبیر کېږي، یعنې دغه د مال او د میراث یا د پلار لخوا چې تاسو ته جایداد پاتې ده، هغه کې ته ډېر هغه مه کوه، ته ډېر داسې کار مه کوه چې هغه ته په هغه باندې بد معلوم شي. لکه یو د خپل پلار قبر کول دا ښه کار نه ده. دې نه خلک هغه کوي چې څنګه دا کار تا کړی دی، یعنې هېڅ څوک دا کار نه کوي. نو کله ته دا کار کوي، معنا دا چې د پلار د مال په حصه کې دي که کوم خبره ته کوي ترونو سره ورونو سره، داسې یو خبره مه کوه. هغه د پلار مال دې څه شته، اوس هم شته، تاسو ته ټول ته رسېدلی ده، معنا مال دلته رسېدلی. نو په کار ده چې هغه کې ته داسې کار ونه کړې چې هغه مسله ښه ځان ته معلوم کړي او صفایي وغواړې او مشر ورور نه دي یا ترونه نه دي لانجه وکړي. دغه کار ښه کار نه ده، په دې باندې ته ښه نه معلومېږي. والله تعالی اعلم. دریم خوب د وفات شوي بابا مې وایي کور ته راشي، خپل معمول ځای کې کښېني، ما ته وایي قرآن کریم دې غلط لیکلی، هغه سم کړه. زه وایم تفسیر څنګه و؟ وایي تفسیر ښه و. دریمه پوښتنه مې هم ترې وکړ خو هغه رانه هېر دی. نو د قرآن کریم تا ته څه وایي؟ د قرآن کریم دې غلط لیکلی، معنا دا چې قرآن کریم ته د قرآن کریم حافظ یې، نو ګردان دې پرېښی ده. په همدې باندې تعبیر کېږي غلط لیکلی. معنا دا چې هغه الفاظ دې صحیح که، تلاوت دې صحیح که، او کوم الفاظ درنه شوي دي هغه سم که. او بیا درته وایي چې تفسیر څنګه ورته وایي؟ هغه وایي تفسیر ښه و. نو معنا دا چې نور تفسیر نه مراد علوم، دا نور علومو کې توجه ته ډېر کوي، درس ویلو هغه مرحله دې ده. نو په کار ده چې د قرآن کریم ته هم توجه وکړي. والله تعالی اعلم. څلورم خوب دا وایي دیوال کې مار وي، کلیوال وایي ناست وي، زه وایم دا مار خلک ونیچي، بیا کوچیان وي، وایي ما ته بویناکه غوښه راکړي، ونه خورمه، بیا زینه باندې جګ شم، یوه زینه ماته شي، بیا بیرته کوږ شمه. نو دیوال کې مار دا دیوال په شخصیت باندې تعبیر کېږي. دیوالونه چې دي، دیوال په خوب کې څومره ښایسته وي، قوي وي، هغه په شخصیت باندې تعبیر کېږي. چې کله دیوال خراب وي، غورځېدلی وي یا کوږ وي، نو معنا دا چې د یو چا شخصیت، یعنې دیوال څه ده؟ شخصیت ده. ستا شخصیت په خوب کې ښیي. او دغه مار نه مراد یو خطر، یو مشکل چې هغه د موبایل په وجه باندې اکثر زنانه دا خوب کتلی ده. نو د یو موبایل په وجه باندې اکثر زنانه چې هغوی کاروي موبایل، نو کله کله بیا څه مشکلات پیدا کېږي. نو په کار ده چې موبایل استعمال کم کړي او په اندازه یې کړي، او هر لینک هر شي ته هر شي کې کلک ونه کړي، او څه کوم خطرات دي په هغه باندې ټول پوه کړي چې واتساپ کې کوم خطرونه دي، کوم شیان دي، او بعضې خلک مسیجونه لیږي چاته، چې هغه کې ته لینک کلک وکړي نو مشکلات تاته پیدا کېږي. نو په دې باندې هم تعبیر کېږي. او تاته بیا دا مار ته ښکاري، وایي چې خلک ونیچي، نو معنا دا چې ستا که ته د نورو باندې د موبایل یا د نورو هغه ګمان کوي چې دا خلک داسې موبایل استعمالوي او خپله ته استعمالوي، نو اول په کار ده چې ته د دې د شر نه ځان وساتې. او بیا څه وایي کوچیان بویناکه غوښه راکړي، نو خامه غوښه او هغه ونه خوري، پخه غوښه، یعنې کوم شی چې د خوړلو شی وي په خوب کې موږ وګورو او هغه خوند یې خراب وي یا خام وي یا بویناک وي،
نو هغه په هغه رزق باندې تعبیر کېږي چې هغه حلال طریقې سره موږ ته لاسته نه راځي نو په کار ده څخه نه ځان وساتو او بیا وایي زینه یې جګ شم یوه زینه ماته شي بیا بیرته کوږ شم زینې نه مراد درجې دي د انسان کم درجې د اعمال او د نیکو عملونو کم کوې په هغه کې تا درجې پورته کېږي په هغه باندې تعبیر کېږي د زینه ماتېدلو نه مراد ده یو توفیق د یو عمل هغه تا نه واخیستل شو یا مثلا ته یو سهار مونځ درنه پاتې کېږي ته کوشش کوې څه وکړې یا مثلا تهجد مونځ اراده لرې هغه درنه پاتې کېږي او ته کوشش کوې چې هغه درجې ته ځان ورسوې خپل تقوا او خپل عبادت زیات کړي نو په کار ده چې ته خپل وسه وکړې د خپل وسې نه زیات هغه کوشش مه کوه څومره ستا وسې هماغه الله تعالی تا نه قبلوي که 2 رکعتې تهجد مونځ د سهار اذان نه مخکې نیم ساعت جګ شي اوس ښه شپې دي په دې باندې تعبیرېدلی شي والله تعالی اعلم پنځم خوب ده وایي غټه غواوې تره پلار او بابا مې چپه کړې وي او حلالوي دا غوا حلالول په خوب کې څه کله دا حلالول صحیح وشي پوره وشي یعنی حلال شي او بیا غوښه تقسیمولو د هر څه په خوب کې وکتل شي دا بیا ښه تعبیر لري معنا داسې یو معامله هم چې په مخکې ده که د واده معامله یې ستا وي یا د بل چا وي او تا ته تشویش ده دا به څنګه کېږي دا انشاءالله سرته رسېږي دا معامله سرته رسېږي دا مسله خپل هغه په ښه طریقې سره حل کېږي والله تعالی اعلم شپږم خوب ده وایي د خرما ونه وي غټه وي وچې او تازه خرما لري تره لومې شکوي او خوري زه وایم وچ مه شکوه دې خوا تازه ده زه هم شکوم او خورم خرما په خوب کې دا هم ښه تعبیر لري په علم باندې تعبیر کېږي په شفا باندې هم تعبیر کېږي دا هم د زنانه خوب ده نو په هغه شفا باندې یا د مریضیانې چې دي هغه ته هم تعبیر کېږي ځکه دا مریم علیه السلام ته الله تعالی پیدا کړی و د عیسی علیه السلام د تولد په وخت کې دغه ته ونه هملته د خرما ونه و هغه تازه ونه پکې خرما پکې پیدا شوی و هغه نه استفاده کړی و نو معنا داسې ښځو ته خرما ښه ده خصوصا په هغه وخت کې چې اولاد و دغه مسلې نو ورته ښه ده معنا ده چې دغه شیان دغه خرما کې انشاءالله تاسو ته شفا ده یعنې که څه مشکل هم وي مریض وي تکلیف وي تشویش وي انشاءالله هغه رفع کېږي او په نعمتو د الله تعالی په رحمت باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم وای د آلو ونه وي تور او غټې دانې وي خور مې غواړي وشکوي بیا څندي او یوه دانه وغورځېږي زه هم شکوم او خورم نو دا میوه او دا شیان خوراک په خوب کې وکتلی شي څه کله پاخه وي او ته خورې ګندنې مزه یې صحیح وي نو دا ښه تعبیر لري په رزق باندې تعبیر کېږي په خیر باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم اتم خوب دا وایي ګورم سهار وختي وي لمر راختلي وي زه وایم چې اوس داسې ښه لمر ده وروسته به لا څنګه وي نو سهار نه مراد دا ده که څه تشویشونه یې ستا وي غمونه وي ځکه شپه څه ده دا سوچونه او تشویشونه غمونه مریض ته اکثر سخت تمامیږي نو څه کله ته وګورې څه سهار شوي نو معنا داسې دغه ستا غمونه هم دغه ستا مشکلات هم انشاءالله یوه ورځ په ختمېدو ده او مشکلات حل کېږي او هغه اثار یې تا ته لږ لږ ښکاره سوی د سهار نه مراد دغه وختي نه هغه اثار د مشکلاتو ستا باندې کوم مشکلات دي او تکلیفونه دي نو انشاءالله دا تا ته لږ ښکاره سوی ده نور به هم د دې نه انشاءالله ښه وي او مشکلات به دې رفع کېږي الله تعالی به اساني در باندې راولي والله تعالی اعلم نهم خوب ده وایي ولاړ یو مرکه کوو له هغه څخه یو کس وي وایي معروف که مشهور کس وي تومانچه وایي ما ته راکوي ترې وغورځېږي ځمکې ته زه بېرته ادب سره وایي راواخلمه د احترام د وجې نه هغه ته ورکړمه نو دا هم داسې یو پوره خوب تا نه ده ویلی چې دا پوره خوب دې ویلی وایي چې دا نور اول د خوب شی ده او آخر د خوب شی ده خو فنکچه په خوب کې څه ده دا په دلیل باندې تعبیر کېږي دلیل او په دعاګانو باندې هم تعبیر کېږي په دلیل باندې هم تعبیر کېږي یو قوت شی یو شی تا ته قوت درکوي ستا دلیل قوي کوي والله تعالی اعلم لسم خوب ده وایي زما خور خوب لیدلی سپینګیري شخص وي سپینې جامې اغوستې وي د ولعظم پیغمبرانو نومونه پوښتنه کوي ترې وایي لکه نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام و بیا ورته وایي چې 2 ساعته ته وخت لرې چې که شی غواړې کومه دعا نو تاسو ته به الله تعالی روغ صحت درکړي شفا او بیا ودار شي شفا به درکړي روغ صحت به درکړي او بیا ودار شي او چیغه کړي او بیدار شي نو د 2 ساعتو نه مراد دا په خوب کې چې د اولوالعزم پیغمبرانو نومونه ورته اخلي معنا داسې حکم پیغمبران درجو ته رسېدلي دي او هغوی چې په ژوند کې څومره مشکلات و لکه نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام په ژوند کې د ابراهیم او د نوح علیه السلام د دواړو مسله څه و نو د زامنو لکه نوح علیه السلام زوی څه هغه ورته یو رقم فتنه شو هغه یو زوی چې کافر او د ابراهیم علیه السلام یو زوی چې هغه ته الله تعالی د حلالېدو امر وکړ نو دا دواړه معنا دوی باندې کوم تکلیفونه تیر شوي یعنې ستاسو په کورنۍ کې که څه مشکلات وي تکلیفونه وي نو دغه د حل لپاره الله تعالی ته دعا کول او زاري کول او 2 ساعتونه مراد همدغه ژمې شپې دي چې دا اوس ښه شپې دي
او سهار مانځه نه مخکې که ته جګېږي 1 ساعت 2 ساعته نو ښه کافي وخت یې خوب پوره کېږي، نو دې وخت کې دعا، تلاوت، عبادت، ذکر دا ټول کېږي او روژه د ورځې بیا روژه هم نیول کېږي، نو دا یو غنیمت ده ژمی د مسلمان لپاره. حدیث شریف کې هم راځي. نو همدې طرف ته اشاره ده چې دغه ستاسو څه مشکلات وي نو انشاءالله دا حل کېږي. که مشکلات هم وي نظر ونیسئ په غاړه د روژې یا د نور نیک اعمالو یا همدغه د شپې د ژمي د شپو نه استفاده وکړئ انشاءالله مشکلات حل کېږي. والله تعالی اعلم. 11 خوب ده وایي روان یم د خپل د لمن مخه لمن وایي اوچته کړمه دانې وي پکې په خېټه باندې مې او په تشه باندې مې یو دانه وي چاودېږي یو څښا اوبه ترې راوځي بیا پاکولو را دې لپاره وایي رومال پسې ګرځمه. نو داسې ته روان یې لمن جګوې او بیا په خېټه باندې دانې دا تشویش ده، دا تشویشي خوب ده. ستاسو څه کوم تشویش ده او ډار ده څنګه به کېږي او د مرضو دا تکلیف دی یا څه تکلیف لري څه مشکل وي نو انشاءالله دا مرض حل کېږي. دا مسله غټه مسله نه ده. الله تعالی به درته اسان کړي. والله تعالی اعلم. ښه 12 خوب ده وایي خوب مې لیده چې په چت باندې ولاړ یم اذان کوم. په چت باندې و اذان کول دا اکثر په واده باندې تعبیر کېږي ځکه دا اذان هم څه ده دا اعلان ده او په واده هم څه ده دا هم اعلانېږي. نو که ته داسې کس یې چې ځوان او اهل سره یې یعنې مونځ او داسې هر څه په صحیح وي نو بیا په اذان باندې تعبیر کېږي. او که په مونځو په دې شیانو کې لږ سست یې جومات ته دومره نه ځي او دا خوب دې کتلی ده بیا ښه تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. 13 خوب ده وایي موږک راځي زه ډوډۍ باندې ناست یم او دوه کاسې مې مخکې وایي دواړو کاسو باندې تېرېږي. نو موږک په خوب کې څه کله ته موږک ګورې چې هغه ښه چاغ وي برابر وي نو ښه تعبیر لري. معنا داسې ستا د مشکلات مالي نشته او ستا مشکلات انشاءالله زیاتېږي نه. او څه کله ته موږک ډنګر وګورې او ستا د کور نه وځي نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي څه ستا څه مشکلات به راځي څه رزق به دې کمیږي. نو په دې خوب کې چې دا موږک راځي د کوم خوا نه راځي که د بیرون خوا نه راځي نو ښه تعبیر لري او که وځي نو بیا ښه تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. 14 خوب ده وایي غره کې یم څو کسانو سره به یې کوټه وي او ښځه پکې وي ملګری مې وایي راځئ چې ځو زه وایم ګناه لري د الله رضا لپاره دا کار پرېږدو او بیا په سجده پرېوځم دعا کوم او وایم چې زما ارمان الله پوره کړه. نو دا هم ښه خوب د الله درته ښه کړي. معنا داسې الله تعالی ته د یو فاحشې نه د یو بد عمل نه د یو ګناه نه الله تعالی ستا حفاظت کوي. او څه کله ته یو ګناه د الله لپاره پرېږدي نو همدغه بیا هغه د غار د اصحابو په حصه کې څه راځي څو هغوی نیک عملونه کړي وو او د غار کې تیږه مخې ته یې راغلی وو هغه بیا دعاګانې وکړه خپل نیک اعمال یې الله ته یاد کړه الله تعالی ورته اساني راوسته. نو تم که څه ارمان لرې کوم شی غواړې چې پوره شي نو یو عملونه چې خاص الله لپاره کړي وي هغه چاته معلوم نه یا د الله لپاره کړي یا په تا په نفس باندې ډېر سخت تمام شوي هغه عملونه الله ته مخکې کړه او د الله نه وغواړه چې د ارمان دې پوره کړي انشاءالله ارمان دې پوره کېږي. همدغه خوب ستا کتلی همدې کې اشاره ده چې انشاءالله د ارمان ستا په پوره کېدو ده. الله تعالی دې مشکلات حل کړه الله دې ارمانونه پوره کړه شرعي. والله تعالی اعلم. 15 خوب ده وایي خاله کور کې یم هلته مختلف رنګونه ماران وي تور شنه هر طرف ته ګرځم بیلچه پیدا کوم مار وهم ټوټه ټوټه کېږي ډېر وي خلاصېږي نه وای. بیا وایي ماشومان مې هم هلته یي هلته هغوی ته وایم چې راځئ چې ځو چې موږ ونې چیچي. نو د خاله کور کې ته یې او هلته ماراني نو مارانو نه مراد خبرې یعنې څه کله چا کره ځئ یا څوک تاسو کره راځي نو کوشش وکړئ یو بل پسې خبرې کول او واړه واړه خبرې غټول او یو بل پسې خبرې کول او حسد او کینه کول او همچشمي کول بې ځایه نو دغه شیان چې دي دا کله کله د تفرقې باعث کېږي. یو کورنۍ دوه کورنۍ سره نږدېوالی پیدا کړي او هغو ته تګ راتګ کوي بیا که دوی د واړه واړه خبرو پسې وګرځي نو بیا بیرته د تفرقې سبب ګرځي لکه تاسو وایئ چې بیا موږ ځو نو په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. 14 خوب ده وایي زموږ کور کې کوهي وي په خوب مې لیده چې اوبه پکې زیاته شوې ده او د کوهي څخه بهر راوځي او په سر یې څو د لرګي دړې دي او یو څو اوبه شین رنګ لري او زموږ د کور باغچه کې دا اوبه ځي. نو دا کوهي په خوب کې کتل چې دا اوبه زیاتې نو دا ښه تعبیر لري. معنا داسې تاسو کې یو خیر ده عالم که کور کې کوم عالم وي زنانه مردانه دغه خیر انشاءالله ټولو ته رسیږي اوس تاسو رسیږي او نیک عمل یو چاته تعلیم ورکړي درس ورکړي نو چې دې سره خیر عام شي. والله تعالی اعلم. 15 خوب د وایي غره کې روان یم وایي لاره کې یوه ونه ولاړه وه او په هغه کې د مرغانو ځاله وه زرکان او هیلې بچې پکې وه. وایي زه ورغلم او زرکان بچي مې لږ غټ و هغه مې ترې واخیسته او هیلې بچې چې ده
هغه وایي لږ واړه و هغه مې پرېښوده. نو زرکان په خوب کې کتل دا ښه تعبیر لري، ځکه کله ته همداسې رااخلې د غوښې په نیت باندې د ساتلو د لوبو په نیت باندې نه، هغسې بیا ښه تعبیر نه لري. کله د ساتلو او د شوقي د دې او د لوبو په نیت یې اخلې نو بیا ښه تعبیر نه لري. او څه کله ته دا اخلي د غوښې لپاره استعمال کې نو دا ښه تعبیر لري، د ارمانونو پوره کېدو باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. اتلسم خوب ده، وایي غټ مسجد کې اذان کوم ښایسته، بیا یو مشهور دولتي شخصیت لخوا ماته تحفه راکول کېږي او خلک وایي چې دا ډېر قیمتي تحفه ده. نو اذان کول په خوب کې، ښایسته اذان کول په خوب کې دا ښه تعبیر لري. په واده باندې هم تعبیر کېږي او که واده دې وي نو په دعوت باندې په یو خیر کار باندې تعبیر کېږي چې تا نه الله تعالی اخلي. والله تعالی اعلم. 19 خوب، اسمان ته ختلی یم، ډلې ډلې سړي ناست دي په ښو جامو کې، یعنې ښه جامې وي، بیا پوړۍ وي، زینه ختلې وي، یو زه یو ځای پورې وخېږم، بیا کوزېږم، بیا مور او ورور مې ناست دي هلته په وریځو کې. زه ورته وایم چې بره وخېږئ، دلته څه کوئ؟ نو اسمان ته ختل چې کله په اندازه وي او ستا کنټرول وي او ته خطا کېږې نه او ښه په ارامه باندې په اسمان کې روئ، دا ډېر ښه تعبیر لري. په درجې باندې په عبادت په ذکر باندې تعبیر کېږي چې ستا کوم عبادتونه دي، کوم ذکر تلاوت کې، دا ټول د الله تعالی په دربار کې قبول دي او په دې باندې ستا الله تعالی درجې اوچتې کړي دي په جنت کې خپل دربار کې، نو ستا درجې اوچتې دي. نو داسې بیا ته نورو ته وایي چې بره وخېږي، معنا داسې نور کسانو ته هم کوشش وکړه چې دا تشویق یې کړي چې هغه خپل وخت بیکاره نست وي، نو یو غږ وکړه چې خپل ذکر وکړي، دې په ځای باندې چې غیبتونه کوئ، چا پسې خبرې کوئ او مسلمانانو پسې خلکو پسې د دې په ځای باندې یو ذکر یو تلاوت وکړي. معنا داسې ته نورو ته هم متوجه شه او هغوی هم متوجه کړه چې کوم خیر الله تعالی تا ته نصیب کړی دا کوشش وکړه چې نورو ته ورسوي. والله تعالی اعلم. شلم خوب ده، وایي جومات خوا کې ناست یم، 13مه سپاره وایم، قرآن مجید مې په لاس کې وي. نو جومات خوا ته کېناستل، قرآن کریم تلاوت کول دا ښه تعبیر لري. قرآن کریم چې کله د انسان په لاس کې وي ادب سره یې اخیستی وي نو دا ښه تعبیر لري. معنا داسې کوم احکام تا ته د الله لخوا متوجه دي نو ته په دې باندې کوشش کوئ چې عمل پرې وکړې او خپل چې څومره وس دې ده هغه عمل پرې کوې. او چې کله ته خوب ګورې چې قرآن کریم تلاوت کوې نو دغه ستا تلاوت کوم ځای تلاوت کېږي ستا په ځای یاد وي او صحیح تلاوت کوې نو بیا ښه تعبیر لري. دا هم ښه تعبیر لري، په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه ستا هماغه معنا د غایت شی ده، په مغه باندې ته عمل کوې او مغه الله تعالی که درجه وي که هر شی وي د آخري سپارې آیتونه چې دي ټول د قیامت خبرې پکې دي. نو معنا داسې ته قیامت ته تیاري کوې او خپل قبر ته تیاري کوې. نو که آیتونه دې په یاد نه وي یا غلط دي ویلي نو بیا په دې کې مسله دا ده چې ته لږ غفلت کوې، ته غفلت کوې نو په کار ده چې متوجه شي. والله تعالی اعلم. 21 خوب د مور پلار قبر سره ولاړه یم او پلار قبر خواته ودرېږم، د مور قبر لخوا وایي نری تار وي او ورسره نری د سرو امیل او لاکت وي، ما خواته را روان وي، وایي زه ترې ویرېږم، څوک وایي چې دا واله لاس اوږد کړم ګورم کاري او سره پکې وي. نو دا د پلار قبر او د مور قبر معنا دا چې د پلار قبر او مور قبر ته زیارت ته تللی او هلته بیا تا ته د مور د قبر لخوا یو نری تار او د سرو امیل او لاکت غوندې سره زر وي او بیا جامې او کالي چې کله نږدې کېږي نو معنا دا چې مور سره دې کوم خوبیانې کړي دي او په ژوند کې اوس هم چې ته کوم کارونه کوې نیک کارونه کوې نو دا ټول ثوابونه دې هغه ته رسېږي، ځکه هغه مور پلار صحیح تربیه خپل اولاد ته ورکړي نو هغه اولاد صدقه جاریه شي د خپل مور او پلار لپاره. نو ته کوشش وکړه چې هر چا ته ستا خیر ورسېږي، هر څوک ته مور او پلار ته دعا وکړي او ستاسې کوم مشکلات دي د ژوند دی د ماشومان دی کورنۍ او اولادونو دي څه مشکلات وي څه ضرورتونه وي څه غواړي هغه پوره شي نو دا په همدې پوره کېږي چې ته مور پلار ته ډېر دعا وکړي او د الله نه خیر وغواړي هغوی ته خیر ورسوي د دغه په وجه باندې تا ته الله تعالی هم انشاءالله خیر رسوي او ستاسې کوم مشکلات دي د بچیانو دي مشکلات وي د ودونو مسله وي دا مشکلات دې حل کېږي. په چی سره؟ په دې سره چې د مور هغه خپلوانو سره ښه رابطه وساتي او مور ته همیشه به دعا کوي او خیر کارونه کوي، روژې نیسي د مور لپاره، منځونه کوي د مور لپاره، ثواب یې هغه ته ورسېږي، تلاوت کوي، ختم کوي نو دا ټول ثوابونه هغه ته رسېږي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله دې وکړي چې دا ورونه خپل د خوب تعبیر واوري او کوم خوب مانه پاتې نه وي. یو دوه درې خوبونه څه وو هغه خوبونه پوره نه وو واضح نه وو نو هغه مې پرېښودل. نو خوبونه لیکئ یا یو اواز ریکارډ کوئ نو پوره ولیکئ، پوره خوب پوره ووایئ، اول او آخر د خوب واضح کړئ او همدغه واتساپ نمبر کې خپل خوبونه ولیکئ او
تر راتلونکي ویډیو پورې ان شاء الله تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.